راځئ 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 هدف ته رسیږئ. سرتیریا زه دا نیت لرم چې د عسکرو منځ کې درس جوړ کړم. بیا قونې ته راغلل، دا ځل به ورته سخته تمامه شي. د قونې ترلاسه کول به په خپل خوبونو کې مونه ګوري. سمه ده سرتیریا، که چیرې دا قمندان مو له منځه یوړ نو دا معنا ورکوي چې موږ سرتیري یو. جهاد حالاتو په اړه راته معلومات راکړه. وضعیت ښه دی قمندان صاحب، هر څه د پلان سره سم مخ ته ځي. فاشین به ډېر پام کوي. پوه شوې چې یا اندېښنه مه کوه قمندان صاحب، د سرتیرو د باور ولره. آژین هم ښه ده. منډه کوي منډه کوي، هله 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 منډه کوي. شاته د قمندان لخوا ډاډۍ خو باید اعتماد پې ونه شي. دا څه معنی لري چې په قمندان باندې اعتماد ونه شي؟ په لومړي خط کې قمندان هېر کړه، که ځان نه دفاع ونه کړه نو سرتیری نه ګڼل کېږي. یاوز درې نور نو باید عثمان کور ته ولېږل شي. د ماشوم د پیدایښت نه یوه میاشت تېره شوه. رښتیا وایي، په لېږلو کې ناوخته شوې ده، د راتګ وخت یې راپیاد کړه. پوه شوم یاوز. عثمانه امر وکړئ قمندان صاحب. سرتیری څه ته ګورې، ماشې ته فشار ورکا. پوهېږم چې په تا ناوخته شوې، خو کله چې بلوک ته لاړو بیا به په رخصتۍ لاړ شې. ماشوم به دې وګورې. ژوندی اوسې قمندان صاحب. ښه ووایه حالت یې اوس څنګه دی؟ خبر ترې لرې؟ شکر دی قمندان صاحب ښه دی. سرتیری نورو ماشې ته فشار ورکا. ماشاءالله د زمري غوندې دی. سرتیری نور نو ماشې ته فشار ورکا. دا د کور کار نه دی چې چرت وایې، زر کوه. خدای دې وهه، سینار قمندان هسې بې ځایه په تا نازېږي. خدای دې مور او پلار ته ژوندی لري، انشاءالله چې د خیر اولاد لري. ژوندی اوسئ. عثمانه پروت وکړه. قمندان صاحب تاسې کله خطري یې، په تاسې باندې داسې کوي ځانونه خو خطر. عثمانه قمندان صاحب عثمان څنګه دی؟ عثمانه ځان ته موضوع ونیسه. بې شرفه زړه دې لکه چې له ژوند کولو نه تور شوی. عثمان ولګېده. شاهینه هغه سپی غواړم، ژوندی یا مړ یې غواړم. دا بې شرف د کوم ځای ډزې کوي؟ 200 متره زموږ نه لرې مخامخ 11 لوري ته د تپې افقي برخه کې ښي لور ته هغه له منځه ویسته. شاهینه دا ډزې بنده که والکه، دا د عثمان لپاره. نښه ویشتونکی ولګېد. هلکانو زما ساتنه وکړئ. ډزو بدل دی بې شرفه. عثمانه نوم دې ژوندی دی.
زمونږ په شهیدانو مخه پکېږئ او مه ژاړئ. خپل فکرونه د هغه لپاره مه خرابوئ، زړه مه خفه کوئ، ځکه چې عثمان له ټولو لوړ او په اوچات مقام کې دی. زمریان نه ژاړي عسکره، ته ولې داسې ژاړې؟ پرون مې خپل ښاغلی په خوب کې ولید قمندان صاحب. ووایه ګرانه، ښاغلی دې څنګه په خوب کې ولیده؟ د لیک په وخت کې زه شاته پاتې کېږم قمندان صاحب. وایم چې زه شاته پاتې یم، بیړه کوم. یو ځل ګورم چې یو کس په کراره په ما لاس ږدي. کله چې په بیړې سره شاته ګورم زموږ ښاغلی زما مخ ته ولاړ وي، په لږې مسکا سره وایي بیړه مه کوه. دواړه یو ځای ځو او ملګري ګیرو قمندان صاحب. څومره ښه ګرانه، موږ به دې هم په خپل خوب کې شریک کړي وو. خدای دې ښه کړي. امین قمندان صاحب. ای ګرانه پاکه شهیده، له مانه قبر مه غواړه. تا ته یې خپله غېږه خلاصه کړې ده، په تمه دی پیغمبر. پام کوئ چې دوی ته مړه ونه وایئ. دوی ژوندي دي. عثمان اوس یوازې په یو ځای کې نه، په زرو ځایونو کې دی. شهیدان په خپلو مړه کېدو نه پوهېږي. خدای پاک هغوی ته داسې یو ژوند ورکوي چې هغوی تل خپل ځانونه هلته آرام او نیکمرغه احساسوي. د همدې لپاره عثمان له دې نه وروسته موږ پورې اړوند په یو کار باندې خپل ځان مشغول ګڼي. څنګه چې مې وویلې هغه زموږ منځ کې دی. څه ډول چې د خپلې مور په سوځېدلي چغو کې ژوندی او په وار وار یادېږي، د هېواد په چغو کې هم هغه تل ژوندی دی. هغه به نور زموږ په حسرت کې وي او موږ به د هغه په حسرت کې یو. د خپل د نوي پیدا شوي ماشوم په چغو کې یادېږي، له بده مرغه چې د یوې ناوړې شبکې او د شر څخه ډکې په کثیفو لوبو کې د بزدله انسانانو په بې رحمه ډزو کې عثمان شهید شو. دین یو، تقدیر یو، ژوند یو. د انسانانو د ژوند کولو موخه یوه ده، نو بیا ولې یو بل وژني او پرته له کوم پوهې څخه انسانان له یو بل سره د جنګ کولو حال ته رسېدلي دي. موږ هم د خپلې دندې په صفت خپلو لاسو کې صلاح نیسو. موږ د خپلې غصې په کنټرول باندې او خپلې حوصلې په دوام ورکولو باندې اړ یو. کله چې موږ ماشې ته فشار ورکوو، کله سترګو څخه مو وینې هم وڅڅېږي، بیا هم دې ته اړ یو چې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوو. زموږ صلاح، زموږ غوسه نه، بلکې دا ړماران له منځه وړي. زموږ پرېکړه دا ده چې تر څو یو څاڅکی وینه زموږ په ځانونو کې جریان ولري جنګېږو. زموږ شفقت او مرحمت د بې رحمۍ په وړاندې تر ډېره حده دوام موندونکې ده. پوه شوئ؟ له خپلې پرېکړې څخه یو قدم وروسته کېدل، له مرګ څخه تښتېدل او ډارېدل زموږ په ستراتیژي کې نشته.
ستا زړورتوب د ستاینې وړ دی. داسې وژل ماته بسنه نه کوي. بسنه نه کوي؟ عسکرو خپل مورال له لاسه ورکړی. آفرین سرتیریا. زه اوس لاړ شه ارام وکړه. په سترګو قومندان صاحب. د سرتیري غوندې ژوند کول زده که اژین. دلته د بل ډول ژوند کولو هیڅ حق نه لرې. د خپل قماندان سره د خبرو کولو پر مهال سر به نه ټیټوې. خپل عملیات باید پیل کړې سرتیري. په اصولو خو پوهېږې. دا ځل ونه شو زینار قماندان صاحب، خو بل ځل ته دا کار پای ته رسېږي. رهبر په اروپا کې د مطبوعاتو لپاره نوي انځورونه غوښتي دي او دا کار نور سرتیري نشي کولی. په دې کار کې ته ماهره یې، خو د جنګېدلو لپاره باید چمتووالی ونیسې. یوازې پنځور اخیستلو سره نه سرتیري کېږي اژین. تر څو چې د خپل زړه مینه او مرحمت ونه وژنې، بل څوک نشي وژلی سرتیري. هغه ماشوم د نور هم هېر که. ته یوه دعوا لرې، په ماشوم د لودلو سره سرته نه رسېږي. پټه د هغه لیدو ته هم ځې. نه قماندان صاحب، هر چا چې ویلي دروغ ویلي. دروغ مه وایه اژین. درته وایم چې هغه ماشوم هېر کړه، کنه هغه به د دماغ لامل شي. د سازمان حالت ته به هم زیان ورسیږي. دا چې ته له خپل ماشوم سره وینې، سازمان ته هم ګواښ رامنځته کیږي. بیا به ته د هغه ماشوم لیدو ته نه ځې. کنه نو اصول پلي کوم او وژنمه دې. ومې وژنه، صبر مه کوه، ومې وژنه. پرته د خپل ماشوم له لیدو څخه ژوندی اوسم او که مړه اوسم څه توپیر کوي؟ تاسې هم په دې پوه شئ، ماشوم یې رانه هېڅوک او هېڅ کوم زور نشي هېرولی. یا به اجازه راکوئ چې زه خپل ماشوم وګورم، یا به ما هم ونه ګورې. په هوش راشه اژین. ورکه شه، زه د باندې وځه. ښکلی خو بیا اقلام یې. روژده، روژده، تا ورته ویلي دي؟ ته څه وایې سرتیرې؟ ځان په ناپوهۍ مه وهه. د دې لپاره چې ځان زینار ته نږدې کړې، هغه ته دې ویلي چې زه د ماشوم لیدو ته ځمه. که چېرته ما هغه ته ویلي وي نو څه به وشي؟ او وبه مې وژني؟ دا څه چې ده، نو ومې وژنه. که چېرته اړتیا پیدا شوه نو وژنمه دې. هر څوک چې زما او زما د ماشوم تر منځ راځي ژوندی نه پرېږدم. بې ځایه هڅه مه کوه. ته دې ته اړه یې چې د سازمان او د ماشوم څخه یو وټاکې. ماشوم مې ټاکم سرتیرې، ماشوم مې. ته اوس هم په دې نه پوهېږې؟ بې ځایه هڅه کوي زینار قماندان صاحب. د اژین فکر نشي بدلولی، ستا هیله نشي پوره کولی. اژین ارامه پرېږده روژده. له دې وروسته به نه هغې ته په لاس ووایه او نه به په ژبه. زه ډارېږم چې ستا او د رهبر ترمنځ اړیکې خرابه نشي قماندان صاحب. ته ماته ګواښ کوې؟ نه قماندان صاحب، نه مې غوښتل چې داسې ووایم. صبر وکړه ګرانې، زه پوهېږم چې څه وکړم. ته کار مه لره، ما پرېږده، زما یوازې پرېږده. کار مه لره چې وژنمه دې. لیلا، لیلا، ته کار مه لره. وجلې ته ولې خبر ته غوږ نه نیسې؟ ته په خبره نه پوهېږې. راځه درته څه وایم. ها زه ته لرې شه، مخکې شه، هله مخکې شه، تېره شه هله. سترګې دې باسمه. یوه اونۍ وشوه، ته ولې رانغلې؟ ته نه پوهېږې چې اژین غواړي خپل ماشوم وګوري؟ نه پوهېږې چې خور مې د ماشوم لیدلو ته په تمه ده؟ ما ته وګورئ، خپل عقل مو په کار واچوئ. لیلا به ماشوم هغې ته بیایي.
هر څوک باید خپله دنده په دې کور کې وپېژني پوه شوئ ځینې کسان اوس هم د دې کورنۍ حالت نه درک کوي ګوره لیلا زه چې څه وایم هماغسې به کېږي اوس نو ماشوم ورکه خو زه مه غږېږه لیلا هغه ماشوم ته په تمه ده زر کوه ماشوم ورکه واخله خواخې حاله زر کوه یو ګیلاس چای راوړه چې ویڅ راځه ماتره راځه چې ځو سمه ده سمه ده دا دې راځو اسمین 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 لورې اسمین اسمین زما نازولې لورې اسمین مه درېږئ مه درېږئ ما همیشه دا ته څه کوې لکه چې بس ته په تمه یې زر کوئ وڅخېږئ 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 زر کوئ زر کوئ له دې شېبې نه وروسته د کېناستلو په قدر به پوه شئ په دې ډول سره تاسو نشئ کولی چې وجنګېږئ زر کوئ څه ډول چې تاسو فکر کوئ دا هغسې کار نه دی دا د ساتېرۍ ځای نه دی تاسو کمانډو یې قومندان صاحب موږ دې ووژلو په دې معنا چې بس نه دی آفرین عسکرو وڅخېږئ قومندان صاحب بس دی نور سمه ده چې موږ ټول له خاورو پیدا شوي یو د خزندګانو په څېر سیالۍ کول په کار نه دي وڅخېږه توبه توبه په غرونو کې ګرځېدل د ګیدړانو کار دی دلته ټول ګیدړان راځي په خبره پوه شوئ عسکر دلته نه راځي انسانان دلته نه راځي ګیدړان لړمان ماران ترهګر ودرېږئ پاڅېږئ شاګرد د عثمان زوی نن له څلوېښتۍ څخه ووته یوه ورځ به ستاسې مخ ته ودرېږي وبه وایي وروره ته زما د پلار د عسکرۍ ملګری وې هغه ترهګرو چې زما پلار وژلی و اوس هم ژوندي دي تاسې به نه شرمېږئ ولې ځکه چې تر هغه وخته به هغوی ټول ووژل شي په خبره پوه شوئ مرسته راسره وکړئ خیر دې راسره مرسته وکړئ هیله کوم یو څوک چې راسره مرسته وکړي خیر دی تاسو ته زارۍ کوم راسره مرسته وکړئ زما لور وژغورئ مرسته راسره ودرېږه خیر دی زما لور سره مرسته وکړئ ودرېږه هله زر درته وایم ودرېږه لاسونه دې پورته کړه مرسته وکړئ پام کوه چې بې ځایه حرکت ونه کړې څه شوي دي عسکره زارۍ کوم راسره مرسته وکړئ ورته مې وویل ودرېږه ونه درېده انسان باید لږ بصیرت هم ولري قومندان صاحب راسره دی مرسته حالت ته وکړئ وګوره هرومرو کوم درد لري قومندان صاحب کېدای شي چې ځانمرګي وي اسمین لور مې مړه کېږي هغه وژغورئ هغه وژغورئ نه پاڅېږه خورې پاڅه ارامه اوسه څه خبره ده خیر دی مه ژاړه دا دی راورسېدو ارامه اوسه زویا زویا راځه زویا زما ګرانه زویا زما نازولې زویا ګرانه زما ګرانه زویا زما نازولې زویا سرتیریا آژین دې لیدلې ده نه سرتیري نه مې ده لیدلې قومندان صاحب قومندان صاحب زینر قومندان صاحب
اجین تښتېدلې ده ستا خبرو ته یې غوږ ونیو او د ماشوم لیدو ته تللې ده. اجین ځان سره د 2 کسانو واخله هغه ما ته راوله. دا چې چېرته ده ته خو پوهېږې. مخابره هم ځان سره واخله. سمه ده قومندان صاحب. سر کوه. ولې داسې خفه یې؟ کومه خبره نشته افسره. عثمان مې ذهن ته راغی. مور جانې درته وایم مه راځه. زما خبرې ته غوږ ونیسه مور جانې. دا د مخابرې کوټه نه ده، د ټلیفون کوټه ده. وغږېږه. دلته راتګ ته څه ګټه کوي مورې؟ دا یو غرنی ځای دی. ملګريه بس دی نور، بس دی. جلیل قومندان اوس هم د باندې ګرځي. که یو ځل یې ولیدو تباه به شو تباه. حسین هم د باروتو غوندې خوی لري، یو ناڅاپه انفجار کوي. لږې پام په بله کړه ملګریه. خیر دی دومره مرسته خو راسره وکړه ځانو ملګریه. بیړه وکړه. زر کوه. تا ته مې نه ویلې مورې، له ملګري سره مې خبرې کولې. خورې ته پوهېږې چې اګیر څه ویلي دي؟ هغو عسکرو چې د سازمان نه ښځې نیولې وې په هغوی جنسي تېری کړی. که چېرته هغوی تا ونیسي یا که چېرته د اګیر خبرې رښتیا وي. وروره ته فکر کوې چې خور دې دلته آرامه ده؟ ته وګوره دا چې څوک له چا سره څه کوي معلومه نه ده. سبا ته هم داسې کار ما سره نشي کېدلی. داسې چې ده نو ته څه وایې؟ همداسې به پاتې کېږو وروره. څه فکر کوې هغوی به تا هم ونه وژني؟ مور جانې داسې مه کوه. دلته چېرته اوسېږې؟ څه خورې څه څکې؟ دلته مه راځه مور جانې. بېرته کور ته وګرځه. داسې شي کلی مورې؟ دلته ژوند نشي کولی. دلته کور مور نشته مور جانې. یو خو ته ملګریه بس دی نور، ټلیفون بند کا. بلې مورې راتګ ته د اړتیا نشته. سمه ده بیرته کلی ته وګرځه مورې. دلته مه راځه. بلې مورې خیر داسې مه کوه مه راځه. د څه شي مور عسکره؟ لکه چې مور پسې دې ډېر خفه شوی یې. دا څوک ده؟ د کارپنار امنیتي بلوک د ترکیې عسکره. زما خبره ښه واوره. افسره د باندې وځه. ته څوک یې؟ زه ستا دښمنه یم. درته مې ویل زه د باندې وځه. د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ په یوه نښته کې یو عسکر شهید شوی. همدارنګه ویل شوي دي چې په دې نښته کې څو ترهګر هم وژل شوي. امنیتي ځواکونو ویلي دي چې د تښتېدلو ترهګرو د نیولو لپاره به په اړوندو سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. د فرقې مشر د شهید عثمان جنازه قونیې ته لیږلې ده. ویل شوي دي چې شهید عثمان د خپل 25 ورځني نوي پیدا شوي ماشوم د لیدو نه مخکې په شهادت رسېدلی. دا دی همدومره و. هر څه پای ته ورسېدل. د ترهګرو لخوا په خلکو ډول ډول ظلمونه کېږي، خو موږ همداسې بېغمه ناست یو. قومندان صاحب د کراتاج په مغاره کې د ترهګرو په اړه خبر راغلی. اړیکه یې نیولې. دا د خبر د ډلې مشر یالداره مې مهرباني وکړئ. قومندانه نن چې کومو کسانو هغه عسکر ووژه هغوی د کراتاج په مغاره کې په خوند اخیستلو بوخت دي. لورې اوس هم زما ګرانې لورې ژغورل کېږي ګرانې. اسمین لورې یاوز درې خبرې کوي. د شهید شوي عسکر د قاتلانو ځای مو تثبیت کړی.
زهرا زه تا پسې ډېر خفه شویم ګرانې خورې. وروره زه هم تا پسې ډېره خفه شوې یم. یا وزریم ځواب راکه. موږ را رسېدلي خبر ته ارزښت ورکوو. عملیاتو ته ځو. یا اوس درې صبر وکئ، د باندې ونوځئ. هلکان عملیاتو ته مه بیایئ. پوه نه شوم یو تکرار یې که. عملیات مه کوئ یا اوس درې، د باندې مه وځئ، ما ته صبر وکئ. د عثمان قاتلان تثبیت شوي دي او موږ هیڅ کار ونه کړو. دا څه ډول کار دی؟ عمره وروره تاسې د قماندان خبره ومنئ. عمره منډه که. ته چیرته وې؟ امر وکړه قماندان صاحب. د عثمان قاتلان ژوندي ګرځي، خو موږ ته اجازه نه راکوي چې هغوی پسې ورشو. موږ باید دا خبره ومنو. د عثمان ماشوم به په دې کار سره راضي شي. ها، په 5 دقیقو کې ټیم چمتو که چې عملیات ته ځو. امر دې په ځای کې قماندان صاحب. زر کوئ راټول شئ چې عملیات لرو. حاله پاڅېږئ. د عثمان قاتلان پېژندل شوي دي. جلیل دلګی مشر په غوسه دی. حاله زر کوئ را پاڅېږئ. حاله زر کوئ. ځانونه مو چمتو کوئ. حاله زر کوئ. زر کوئ. خدایا زړه کې مې ډار مه اچوه. لاسونه مې مرېږده به. قماندان خو د عملیات اجازه ورنه کړه. خدای دې موږ ته خیره پېښ کړي. دا ډلګی مشر جلیل نومېږي. که د هغوی د اوسېدلو ځای خبر شي بیا چېرته داسې امر ته غوږ نیسي. څه خبره ده بچیه چې داسې وفوف کوې که د زړه کوف باسي. پوښتنه مه کوه ملګریه، مور مې دلته راځي. پوه نه شوم چېرته راځي؟ چېرته دلته راځي ملګریه، تر څو چې ترخیص اخلم هغه به دلته پاتې کېږي. بچیه ورته ووایه چې زه د کور هغه نه یم چې په کور کې بستره واچوم خوبونه وکړم. د عملیاتو لپاره موږ ته اجازه نشته. هر څوک خپلې ازادې ارادې ته پرېږدم. د عثمان قاتلان په خوند اخیستو بوخت دي. د هر چا خوښه چې ځي او که د ښځو غوندې په خپلو ځایونو کې خوبونه کوي. اوس هغه وخت را رسېدلی چې غچ واخلو او د عثمان روح حرامه کړو. زینار قماندانه، د کلي له ملګرو څخه خبر راغلی. عسکر له بلوکه وتلي دي. هغوی به چېرته تللی وي؟ داسې نه چې آژین له ساحې څخه وتلی وي. روژده هم هغې پسې تللې ده. همدا اوس ټولو ته ووایه چې راټول شي. آژین دې له هغه ځای څخه راوباسي. د عسکرو له رسېدو وړاندې هغه راولئ. جنګېدل نه غواړم. قماندانه، د انځور اخیستلو کمره هم ورسره ده. که چیرې د عسکرو لاسته ورشي نو تباه به شو. خدای دې نه کوي چې آژین د عسکرو لاسته ورشي. همدارنګه هغه کامره هم. روژده سرتېرې ځواب راکړه. غږ مې اورې؟ زه تا څنګه خوشې کړم؟ څومره اسانه خبره نه ده. لیلا کامره راکړه. واخله. راځه ګرانه راځه، کومه خبره نشته. راځه ګرانه. له دې ځای څخه یې وګوره. له دې ځای څخه یې انځور واخله. زر کوه، له زوی سره مې انځور واخله. یوه خاطره ده. سمه ده. انځور مې واخیسته.
چیرته سازمان ستا د ماشوم په لیدو بندیز ولګو بیا به څه کوې؟ په سازمان کې زه اخري چارې ته رسېدلې یم. د وینې دعوا څومره سخته خبره ده. کله چې په انسان راشي بیا پرې پوهېږي. خو که سازمان زما په زوی بندیز ولګوي نو نشم زغملی. نو بیا به ته څه وکړې؟ که چیرته زما د زوی په لیدو یې بندیز ولګوو نو زه مې اړیکې له سازمان څخه پرې کوم. ته ډېره ښه نجلۍ یې. 5 میاشتې کېږي چې ماشوم مې ستا له برکته وینم. خو تا ته هم ګواښ پېښېدلی شي. که ګیره دې کړي تا به هم د ترهګرو په لیست کې شامله کړي. پوهېږم همداسې ده. بیا هم ته له عسکرو څخه نه ډارېږې ځکه چې په دې 5 میاشتو کې ونه ډاره شوې. راوړه راکه ژوندی اوسې ژوندی اوسې. یا الله کومه پیښه میخه خو به پرې نه کېږي؟ نه لیلا خو به ماشوم بېوالی وي که نه؟ نه ناخواښې ناخواښې ته څومره وسوسې ښځه یې په خدای. بېولی دی بېولی دی ښه. ته ولې داسې ښه نه شي یاره؟ حالت زر کوه لاس دې جب ته وړاندې که. دا ته څه ډول سړی شي یاره؟ ولې؟ د دې لپاره چې هغې ماشوم بېوالی دی ته اوس له خپلې خوښې څخه پیسې غواړې ها؟ ګوره داسې خبرې مه کوه خواښې چې بیا مې زړه ماتېږي. که دا پیسې یوازې ځان ته اخلم نو کوم خواړه چې خورم حرام دي وي. ګوره ته خو پوهېږې چې دا پیسې چېرته وړم. زر کوه راکه راکه. ناوخته شوې ده اوس نو ځه لاړه شه. کنه دا به هېڅ نه وي. د خدای په امان یې وخت را رسېدلی همداسې ده. د سهارنۍ پیښې غوندې ونشي سرتېریا. په خبره پوه شوې؟ کومه سلا چې د په لاس کې ده د هغې حق ورکه. پوه شوم یا اوس درې اندېښنه مه کوئ. آفرین. زر کوه آژین موږ باید لاړ شو. څوک پوهېږي چې له عثمان څخه پرته نور څوک له خپل ماشوم څخه جلا کېږي. د یوې مرمۍ کار دی او بس. د څلورو خواو نه محاصره وسلې مو وغورځوئ. تسلیم شئ. پام کوئ چې کوم بې ځایه حرکت ونه کړئ. زه لیلا اوس له دې ځایه هغوی به د کامرې اخیستو لپاره تا پسې راشي. زه مه درېږه زه ژغورل کېږم. منزل دې پای ته رسېدلی دی هاژن سرتېري. ژغورل دې نشته. پیل کړئ. هاژن باید تر وهله هغه ځای ووځي. جلیل قماندان ته دخالت کړی. کله چې بم انفجار وکړ وتښته. زما په اړه اندېښنه مه کوه.
پیرتانو له هغه وسلو وشرمېږي چې په لاسونو کې مو نیولي دي دا کمین مات کړئ هغوی په موږ د خپلې تقې څخه انداز کوي جلیله وروره جلیله وروره یو ځل خو دا زموږ خبره ته هم غوږ ونیسه که نه د مغارۍ کسان پرې نږدې چې وتښتي بې شرفانو د کبانو غوندې مو سوځوو بخښنه غواړم سرتېریا آژین باید خپله سزا وګوري ودرېږه مه تښته په وروستي ځل درته وایم ودرېږه نور نوبت